یعنی دا دیسی دعا دا پا دی کی دیسی الفاظ دی چی اگه دی اوی رب العالمین نا چی سغواری در کئی دلا نو چی دا منگ تا نی معلوم منگو پا تیرو کی نیو پینزم دعای دا راوڑی دا روایت امام ترمیزی راوڑی دی عبداللہ ابن بريدة الاسلمی دا خپل پلارن دا روایت را نقل کی بريدة الاسلمین ويجي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول ويجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دیو کس دا دعا واوریده او غدا دعاوی دین بعد چی کم حدیثون رازی پایی که برایشی چی دا مانزه کیوی و دیز گو سر دا نشتی دا سڑے لگیاو مانزه کی پا جماعت کی مسجد نبوی کی پا منزل دا منزل پا دوران کی دا دعاوی اللهم انی اسألوکا یا اللہ زستان سوال کو بأنی اشہد انکا انت اللہ یقینا زدا گوئیکم چی تا اللہ لا الہ الا انت ستان علاوہ بلد بندگی لائق نشتی الأحد يك يوازي الصمد تبي نيازي الذي لم يلد ولم يولد نستانا سوق بيداي أو نترچانا بيداي ولم يكن له كفوا أحد أو نداغ الله مثل فشانشتي دا دعا دي كس وقتا أو داغ دعا دي چي دا اللہ رب العزت توحیدنا دکا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والذی نفسی بیدیه زما دی پاغ اللہ بن قسمی چی دا غپلاس کی زما سادا لقد سأل اللہ باسمه الاعظم دی سڑی دا اللہ نا سوالو کو پا اسم عظم سرا غختن پا اسم عظم سرا اکڑا الذي اذا دعي به اجاب آغا اسم عظم چی کل پاگی سر سوک دعاو غواری نو دعا ورلا اللہ قبلی و اذا سئل به اعطا او چی سوک پاگی سر سوال کئی دا اللہ نا نو آغا شیز ولا ورکی سی شی غواری اللہ ولا ورکی یعنی کدا دعا چاہتا نہیں معلومات زد دیر ادب و احترام سر داویم نو دے دا وسا پوری با دیسی تیرو کی پروتا جی تا پوسی ما کوا یعنی دا دیسی دعا دا با دی کی دیسی الفاظ دی چی اگا دی اوی رب العالمین نا چی سغواری در کئی دلا نو چی دا منگتا نی معلوم منگو پا تیرو کی نیو نیو کسو تیرو کی چی منگتا دا نی معلوم نو منگ پا تیرو کی نیو چی دی کی اسم عظم دے اسم عظم دا اللہ آغا عظیم نم دے دا اللہ نمونا طولو چیتی خو اسم عظم پا کے خاص فضیلت تے و پا دیمان ما اگد باس کرو کلچی ما دا اللہ نمونا بینول اگا تفصیلی درسونا چی من کرو نو اگا اولانی درسونا وور یوسو التا ما تفصیلا پا دی باس کرو چی دا اللہ اسم عظم کم یوتی اس کا دلتا ہوئی چی اسم عظم پا دی کی کم ذکر تاسو بسو ہے اللہ کہ چی دا بعض علماء قول دا دے او رائے دا دے چی اسم عظم اگا اللہ دے ذکر چی دا دا اللہ اگا نم دے چی تکم نم او صفت اللہ لثابتے نو دا بیا دے یعنی اللہ الرحمن دے اللہ رحیم دے اللہ کریم دے نو دا دیر اچت نم دے دا اللہ وی دی سڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دی سڑی دا اللہ نا غختن اکڑا پا اسم عظم سر او اسم عظم آگا دا اللہ نم دے چی سوک پی سوک واری نو اللہ والا ورکائی مانا دا چی دا تاوی کرے دا کم دعا چی دیزی کی ذکر دا سر رنگ کی یقیناً رب العالمین ستا دعا قبل ہے دا دی نیا دول او دیل توجه نور کول دا بدی انسان غفلتی او جهالت بی
او کیدی شي دا د لویۍ او د تکبر په زمره کې هم راځي چې زما ضرورت نشته، موږ به خپله هر څه کوو ځان له. که څوک ځان الله ته ضرورتمند ګڼي او محتاج ګڼي نو هغه به د دې د یادولو ډېر کوشش کوي، ځکه چې هغه دا غواړي چې رب العالمین زما حاجتونه پوره کړي او هغه دا مني چې زما حاجتونه الله نه علاوه بل څوک نشي پوره کولی. لازم به دې دا دعا وکړي. ګوره دې دعا کې دي چې توحید ته ګوره، انت الله، ته الله یې، ته د عبادت حقدار یې. الله نوم کې دقه معنی پرته ده. لا اله الا انت، بیا ستا نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک نشته، دا بیا د توحید مسله ده. الاحد، یک یوازې، نه د الله سره په صفاتو کې، نه په ذات کې، نه په نومونو کې، په هېڅ څه کې څوک شریک نشته. الصمد، بې نیازه دی الله، یعنی خلق مخلوق ورته ضرورت لري، هغه مخلوق ته ضرورت نه لري. مخلوق الله ته ضرورت لري، رب العالمین مخلوق ته ضرورت نه لري. دا الصمد دی. الصمد معنی دا ده، یو معنی دا ده چې خلق ورته په حاجتونو کې ضرورت لري. اوس الله رب العزت موږ ته یا زموږ دې ناستې ته چې موږ دلته ناست یو دې ته ګوره ضرورت نه لري او د سره یې مه کوه. او زه په تعجب کې شم هغه کس ته چې کله څوک عبادت کوي او اثباتي په الله باندې که ته زر کاله د خپل تندی په دې خاوره کې الله ته کښېږدي که نه او د دې خاورو سره خاورې شي او دا بدن دې ورسره هم خاورې شي، رب العالمین له ذره برابر فایده نشي ورکولی. مه یې کوه. او که زر کاله ستا عمر یي که نه او د ټول عمر د الله نافرمانیانې کې او د الله سره دشمنیانې کې، ذره برابر د الله په بچۍ کې کمی نه راځي. ګورې کوئ، خپله مرضي دی ده، فایده هم ستا ده، نقصان هم ستا دی. خپل عبادات په الله هم مثباتئ او په مخلوق هم مثباتئ، ځکه چې موږ عبادات د مخلوق دپاره نه کوو. ګورئ یعنی مثال زه د قرآن تلاوت کوم یا په قرآن باندې ځان پوه کوم، بیا بل ته وګوره زه چې ځان پوه کوم وګوره، ته اثباتي سره ته ولې د هغه دپاره کې نه وي. زه خو د الله دپاره وي چې الله دپاره کې بیا خو د سره چاته ذکر مه کوه. نو ګوره دا توحید، الذي لم یلد ولم یولد، نه تې څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی، نه تې څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د الله هم مثل، د الله په شان هېڅ څوک نشته، هېڅ څوک نشته. او دا خو واضح خبره ده، یعنی مخلوق د خالق په شان کېدی شي؟ نشي کېدی. کوم ځای کې مخلوق او کوم ځای کې خالق. بیا فایده ذکر کړې ده. ګوره وی د السنن الکبرى، د سننو دا کتاب چې دی د امام نسائی، په هغې کې وایي کوم حدیث چې دی چې د هغې 1152 نمبر دی، وی په هغې کې ورسره دا الفاظ راغلي دي چې دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد فاذا رجل یصلي، چې بریده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جومات ته راغی او یو سړی ولاړ و لمونځ یې کوو. خیال م دی که نه؟ نو دې ځای کې ورسره د مانځه الفاظ هغه راغلو. او دا علم چې دی، علم دا یاده کوي، دا ډېر پراخه دی. یعنې ته د یو خبرې د لاسه فیصله نشي کولی چې څو پورې تعالی الله پراخه علم نه یې درکړه. لکه اوس یو کس دغه حدیث وویل، کوم چې اولنی یې موږ وویل، امام ترمذي روایت الفاظ دغه دي. او بل کس ورته ووایي چې مانځه کې کس دعا غوښته او ته دروغجنه، حدیث کې خو سره دا نه دي راغلي چې مانځه کې دعا غوښته. دا اوس د ده سره علم کمی دی. او جاخه اکثر هغه مولیان جوړوي او عوام خو جوړی دغه جو سره خو علم نشته، خو هغه مولیان اکثر جاخه جوړی چې دغه علم تنګي او نظر محدودي. نو دې غریب اکه څه کې لګیا دی، کوم څه چې دی یاد کړي دي بهر دی وتی نشي. نو که بهر هر څوک لګیا دی، دی ډایرکټ په هغه باندې فتوا د ګمراهۍ ورکوي او سوچ دا نه کوي چې کیدی شي دی په غلطۍ او کیدی شي دا بل کس چې دی هغه کوم چې مخامخ دی هغه په صحیح. نو ځکه علم چې دی دا ډېر پراخه دی، دا ډېر وخت غواړي، دا ډېر محنت غواړي، او چې پکې دا ټول عمر تیر کړي نو بیا به هم پوره ترلاسه نه کړي، بیا به دنه پکې هم ډېر څه پاتې شي. د هغې نه بعد